جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا هرکلی سره مونږ سره د نور کله په شان هماغه مسله وشي چې کله مونږ یو څیز ډېر واضحه کوو زه غواړم چې ستاسو زیاته تجزیه تبصره د ګرانو کتونکو مخې ته راشي نو هغه وخت مونږ سره مختصر شي کم شي پښتو ادب ته راځو نیغ په نیغه جدید ادب د شلمې صدۍ ادب په دې کې هغه کم شخصیات دي خصوصا په شاعرۍ کې چې هغه د رومانوي تحریک نه هغسې متاثره دي څنګه چې د یورپ تقاضې وي د هغې غوښتنې وي او هغې متاثره کړي وي او هغې د هغې په تناظر کې شاعري او ادب تخلیق کړی وي دا مو داسې سوال دی چې دې سره به لږ زه دا وضاحت وکړم چې تاسو د وقفې نه مخکې کومه خبره کړې وه که نه چې زمونږ په کلاسیکي شاعرۍ کې رومانوي عناصر موجود دي خو زمونږ حالات بدلو او هغه ځای کې بدلو په یورپ کې دا بالکل ستاسو خبره درسته ده کله چې موږ تحریک ته راځو رومانوي تحریک ته بیا د خپلو پښتو شاعرانو د هغې د تاثر خبره کولو پکار ده چې دا ورسره ووایو چې د تحریک نه مخکې کوم زمونږ په کلاسیک کې کوم رومانوي عناصر وو د هغې وجه دا وه چې موږ سره د مغرب غوندې د انډسټریالایزیشن خلاف صورتحال نو دا چې کوم د انډسټریالایزیشن ورته موږ وایو که نه د صنعتکارۍ یو سیاسي او سماجي کیسه روانه وه نو هلته کې د رومانویت د تحریک په شکل سر ښکاره کېدلو کې یو محرک سیز دغه ومو نو زمونږ په کلاسیک کې خو هغه صورتحال نو او دلته خو صنعتکاري ونه دلته خو دا شی ونه خو چې کله مونږ راشو د هغه تحریک د رومانوي عناصرو زمونږ په پښتو شاعرۍ نیغ په نیغ اثرات نو اوس به مونږ ګورو چې زمونږ په پښتو شاعرانو کې دغه تحریک څه دي او کوم عناصر دي دا بالکل داسې ده شهاب صاحب چې زمونږ ځینې لوستي او د نوي دور د تعلیم یافته شاعرانو یو رجحان وو چې هغوی دې د دنیا ادب وګوري نو د دنیا د ادب کتلو دپاره هغوی سره چې نږدې کومې لارې وې هغه دا وې چې د فرانس ادب دې وګوري نو کله چې مونږ د رومانوي تحریک خبره کوو نو په هغې کې د انقلاب فرانس هم یو محرکه جذبه شامله نو د انقلاب فرانس نه متاثر هغه معاشرې او هغه معاشرو کې تخلیق شوی ادب هغه زموږ پښتنو لیکونکو وکتو په انګریزۍ پوهېدل بیا دوی سره دا هم و چې د برطانیې ادب دې وګوري نو ډېر لوی لوی رومانیان په برطانیې کې په نورو ژبو کې هم خو په انګریزي ژبه کې چې کوم دی هغه رومانوي تحریک پوره په عروج و په پیک باندې و نو موږ سره په پښتو کې ځلې داسې شاعران وو چې هغې د ټول نه اول خو د انګریزۍ ژبې پوهېدونکي وو د انګریزۍ په لاره هغوی د انګریزي ادب وکتو د انګریزۍ په لاره هغوی فرینچ ادب وکتو د انګریزۍ په لاره هغوی جرمني ادب وکتو تر دې چې د انګریزۍ په لاره رشین لیټریچر وکتو اگر چې رشین لیټریچر چې دی د هغه رومانویت رد عمل دی روسي ادب د مقصدیت د سماجي حقیقت نګارۍ او د ریالیزم او پرستو معنا کې د ترقي پسند تحریک دپاره یو بنیادي محرک و خو زمونږ زه نو لیکونکو لوستونکو چې هغوی په انګریزۍ پوهېدل نو د دنیا د غټ غټ چې کوم ادبي تحریکونه یا د دنیا غټ غټ رجحانات هغې وکتل په هغه رجحاناتو کې رومانوي تحریک چونکې د 18مې صدۍ د وروستۍ برخې نه او د 19مې صدۍ د لومبۍ برخې نه یو ډېر غالب تحریک جوړ شو نو چې غالب تحریک جوړ شو نو موږ سره په دې پښتو کې داسې شاعرانو چې دلته په دې خپله ځمکه د خپل ماحول مطابق د ځینې تحریکونو سره وابسته وو یا د ځینې رجحاناتو د ځینې ټینډنسیز هغوی خپل کړي یو ډله داسې وه چې هغه په دې وروستي دور کې ولسي ادبي جرګې سره وابسته وه په هغې کې رومانوي شاعران کم وو یو ډله داسې وه چې هغه سرکاري حکومتي طبقونه متاثره وه په هغې کې هم د ریالیزم شاعران کم هم روماني کم یو ډله داسې وه چې هغه په دې دوو کالجونو کې د سټوډنټ په حیثیت د طالب علم په حیثیت هغه موجود دوه کالجونه کم یو ایډورډز کالج یو اسلامیه کالج نو تاسو ته پته ده چې دا دواړه کالجونه ډېر پخواني هم دي ایډورډز خو د اسلامیه نه مخکې جوړ شوی دی اسلامیه په 1914 کې جوړ شوی دی بیا د دې کالجونو په ډېر نږدې وخت کې داسې یو دور راغلو چې ایډورډز کالج د علمي ادبي تحریک نه په شا شو او اسلامیه نور غالب شو او دا د وجه څه وه چې هغه انقلابیان هغه لوی لوی د تحریکونو نه متاثره خلک ټول اسلامیه کالج ته لاړل او په اسلامیه کالج کې په یو ځای څه د طالب علم په حیث څه د سیاسي محرکاتو په وجه او څه د اسلامیه کالج سره
د خپل ملګرو سره د تعلق او تړون په وجه جی ټول یو لوی مرکز د رومانوي شاعرانو جوړ شو اسلامیه کالج. جی په اسلامیه کالج کې هغه طالب علمانو چې بخښنه غواړم جی اشرف مفتون، جی یونس خلیل، جی عبدالرحیم مجذوب، جی تر دې چې فضل یک شیدا او رسا صاحب جی دا ډېر لوی خلک وو. بالکل دا ډاکټر اسرار صاحب خو پرستو کې وو، ډاکټر اسرار اعظم صاحب وغیره خو ډېر وروستو او جی دور دی. خو هغه ابتدایي دور کې چې دا کوم یو څو نومونه ما تاسو ته واغېسته دې نه علاوه وو. او جی دا هغه خلک وو چې انګریزي ادب هم کتلی وو، رومانوي تحریک هم کتلی وو، نوي رجحانات هم کتلي وو، نوي تحریکات هم کتلي وو. دوی په شعوري طور دا محسوسه که جی چې دغه اثرات د پښتو ته راشي، جی دغه د خیال او تصور دنیا، دغه د فطرت نگارۍ دنیا، جی دغه د فکر د ازادۍ دنیا، جی دغه د حسن و جمال دنیا، دغه د تخیل دنیا د پښتو کې راشي. جی نو لکه څنګه چې موږ په انګریزي ادب کې ویلو که نه جی چې ورډسورث د فطرت نگارۍ سمبل دی او بایرن د فکر د ازادۍ سمبل دی جی او کیټس د حسن و جمال سمبل دی یا یو نماینده دی، دغه شان موږ سره په پښتو کې باقاعده منظم شاعران ښکاره شو. او جی د مثال په طور اشرف مفتون چې زه په خپله پوهه تفهیم د ټول نه لوی روماني شاعر ګڼم. او جی نورم بل رومانوي شاعران دي. جی. رومانویت په رسا صاحب کې مشته، رومانویت په شیدا صاحب کې مشته په هغه دور کې، جی جی او رومانویت په یونس خلیل کې مشته، جی او په مجذوب کې جی. مشته، خو زه په غني خان کې مشته. او جی خو زه د ټول نه لوی روماني شاعر چې دغه مفتون ګڼم. ښه جی او د هغې وجه دا ده چې یو دا د بایرن چې کوم تصور دی د فکر ازادي یا باغیانه تصور، او جی دا په مفتون کې په پیک باندې جی. دی، په عروج باندې دی. جی بل چې دا زه د فطرت نگارۍ خبره کوم، او جی دا په مفتون کې په عروج باندې د فطرت ښه ډېره ده. ښه ډېره ده او پکې. جی بل چې دا زه د تخیل او د خیال او تصور خبره جی. کوم، دا په مفتون کې په ډېره غټه پیمانه موجوده ده. جی نو دا د اسلامیه کالج په تحریک کې یا د اسلامیه کالج په سټوډنټانو طالب علمانو کې د مفتون غوندې سړی شامل و چې هغه د شاعر دنیا کتاب چاپ کو. جی نو هغه رومانوي جذبه په پښتو جی. کې ډېره په واضح شکل رامخې ته شوه. سره د دې چې د مفتون صاحب د شاعر دنیا نه مخکې د یونس خلیل کتاب چاپ دی. جی جی د یونس خلیل صاحب چې کوم لالهزار و جی دا د پاکستان د جوړېدو نه یو کال مخکې چاپ دی، ښه جی په شپږ څلوېښتم کې چاپ دی. جی او په هغې کې ځینې څلوریزې، ځینې کتې، د دوو شعرونو ځینې واړه واړه نظمونه موجود دي چې هغې کې د رومانویت کم شکل و، جی هغې کې یو پاک او سپېڅلی او یو مقدس غوندې رومانیت و. جی جی په هغې یعنی کې دا به و چې د مشرق د خپلو اقدارو په تناظر د کې خپلو اقدارو په تناظر کې خو مونږ هغه تحریک سره تړلی شو، او جی ځکه چې په هغې کې کومه د خیال او تصور دنیا وي، او جی هغه چې یونس خلیل سره په کم انداز ده په ډېر پاک شکل کې، جی جی یا چې کومه د فطرت نگارۍ مونږ خبره کوو، جی کومه چې مونږ د حسن و جمال خبره کوو، جی جی نو هغه کتې چې دي او هغه شاعري چې و د لالهزار جی. د په شپږ څلوېښتم کې چاپ شوه. جی نو د مفتون د یونس خلیل خو ابتدایي ورځو کې کتابونه راغلل. جی تاسو ته پته وي چې په دغه وخت کې په پښتو کې لا د حمزه بابا کتاب هم نو او جی په شپږ څلوېښتم کې او لا د نورو سینیر دې کې سره تاسو د یو بل کتاب تذکره کوو کوي نغمزار په 8 نغمزار چې د همیش صاحب په 8 څلوېښتم کې چاپ شو. هغې کې هم روماني رجحانات بالکل هغې کې شته، بلکې د لالهزار او د نغمزار شاعري یو بل ته ډېره نږدې ده. جی جی همیش خلیل صاحب سره لږه بدقسمتي به ورته ووایو چې هغه د ډېر لوی تحقیقي او علمي او تنقیدي او یو رجحان او د یو کار او خدماتو په وجه د شاعر په حیثیت د خلکو ذهن ته کم راځي. جی حالانکه په 8 څلوېښتم کې نغمزار بیخي داسې یو څیز و لکه د یونس خلیل د لالهزار دویم شکل، جی جی هماغه رومانوي فضا، هماغه وړې وړې کتې دي پکې وړې وړې کتې دي. جی. سره د دې چې په نغمزار کې لږ ډېر مزاحمتي عنصر شته، جی خو په لالهزار کې سوچه رومانویت دی. جی نو دا هغه شاعرانو چې دوی سره بیا ملګري شو یا ملګري یا د دوی د ډلې ځینې نور شاعران چې په هغې کې رسا صاحب او شیدا صاحب سینیر دي، خو زه ځکه وروستو نومونه اخلم چې هغې کې حقیقت نګاري هم وه، او جی هغې کې مزاحمت او ریالیزم هم و، خو رومانوي جذبه هم وه. جی
رسا صاحب چونکې په رومانویت ډېر زیات پوهېدو نو د مفتون صاحب د ډېرو کتابونو سریزې او دیباچې چې دی هغه رسا صاحب لیکلي او د مفتون په رومانویت صحیح تبصرې رسا صاحب کړي دي. بیا مجذوب صاحب کې یو خپل رنګ و چې دا موږ وایو چې ټو ګلوریفای د پاست نو هغه یوناني تلمیحات راخیستل هغه تاریخي تصور ګلوریفای کول او هغه نور تصوراتي جوړول دا کار مجذوب کړی دی او د رومانویت نور اړخونه هم پکې وو فطرت نګاري هم پکې وو حسن الجمال هم پکې وو او بیا دا خو چونکې شاعران ډېر دي خو زه صرف د اسلامیه کالج ذکر کوم نو د اسلامیه کالج دغه شاعران خو موجود وو د اسلامیه کالج نه بهر شاعرانو کې غنی خان موجود دی چې هغه کې د رومانویت ټول عناصر موجود وو دغه شان موږ سره ځینې هغه شاعران چې نه اسلامیه کالج سره تعلق و نه د نورو داسې ګروپونو سره تعلق و خو رومانوي شاعري پکې موجوده وه هغه تسلسل را روان وو او تر نن زلمو دور پورې یعنې تاسو د همایون همدرد پورې راورسئ چې څه ښکلې یو مترنم غوندې خوږه شاعري کړې ده. زه چې کله په همدرد تبصره کوم ماته داسې ښکاري لکه چې د یونس خلیل یو بل جنم شوی دی دومره سوچه مقدس او پاکه شاعري کړې دی همدرد صاحب کړې ده. یا تاسو دې کې لږ د اعظم صاحب تذکر خصوصي او اعظم صاحب ګوره زه وایم چې ما نه هېرېږي اعلان کې هغه د اسلامیه کالج کلاړي دی خو اعظم صاحب کې هم داسې دی که نه چې هغه په خپل هم کله کله وایي چې د جانان غم مې د روزګار غم ته راوړو نو هغه کې دا امتزاج دی د رومانویت او د مقصدیت یا د هغه رومانوي تاثر او د ترقي پسند شعور یو امتزاج دی خو ډېره نفیسه شاعري ده البته هغه چې تاسو ورته نفاست وایي نو هغه د یونس خلیل صاحب اثر په اعظم صاحب هم شته هغه پاک تصورات چې ورته موږ وایو که نه هغه په اعظم صاحب کې هم شته نو چونکې پوره تحریک دی او بلا ډېر شاعران دي نو زه خو ټول ذکر کولی نه شم خو د اسلامیه کالج مې خصوصیت سره ذکر ځکه وکړو چې په پښتو کې رومانوي تحریک چې کله د مغرب نه متاثر ګڼو نو دا خصوصي ورکړه د اسلامیه کالج د دې کې د دوو شاعرانو که مختصر تذکره تاسو کوي یو خو معروف ترین شاعر دی یو په څه ناڅه حوالو یادیږي چې د آزاد او مورا نظم ابتدا ارباب هدایت الله کړې ده یو دی یو ایوب صابر ایوب صابر او ارباب هدایت الله چې دی بالکل ورسره به زه ستاسو په اجازت باندې امین الله دوزی صاحب ملګری کوم او دا د ګورنمنټ کالج سټوډنټ او دا د ګورنمنټ دلته کې هم څه خلک په اسلامیه کالج کې خو پاتې دی کنه خو د هغه په شاعرۍ کې رومانوي عناصر چې کوم دي او یا ټو ګلوریفای د پاست والا خبره چې ده یا هغه رومانا لینګوا د ځینې ژبو مړه ټکي را پیدا کول چې دي یا د خپلې ژبې مړه ټکي ژوندي کول چې دي دا یو رومانوي عنصر دی یا په تخیل کې هغه کله فرشتو سره خبرې کوي یا تخیلاتي دنیا چې ده یوټوپیا چې ده دا ټولې رومانوي خبرې خو د دې په دې خو که زه وروسته خبره کوم نو دلته مې پې هم که البته را به شم دې ته چې تاسو کوم دوه شاعران یاد ایوب صابر او ارباب هدایت الله ارباب هدایت الله د آزاد نظم یا د مورا نظم په ابتدایي خلکو کې خوده خو د شاعر په حیثیت هغوی هغه شناخت پیدا نه کړی شو چې موږ یې په حیثیت باسو کو چې دا رومانوي دی که ترقي پسند دی که کلاسیک دی که د هغه درجې ته د ځانو نه رسول بالکل او هغه شناخت یې پیدا نه کړی شو البته دا ده چې رومانوي عنصر پکې شته چې دغه کومې شعري نمونې دي داور خان صاحب پې ځینې لیکونه کړي دي ځینې نورو زموږ د عصر نقادانو چې پې خبرې کړي دي نو رومانوي عناصر پکې شته ایوب صابر ډېره هم شاعر دی خو په هغه کې کیسه داسې ده چې د هغه په رومانویت باندې مقصدیت ډېر غالب دی هغه به مونږ د رومانویانو نه راوباسو ترقي پسندو کې به اچو هغه مونږ چې تیر پروګرام کې ویلو چې د رومانویت او مقصدیت امتزاج زما غرض ده چې په هغې ایوب صابر صاحب په تناول دا ډېر ښه خبره شهاب وکړه دا ښه ده چې ته زما په مزاج پوهېږي او په خپله موضوع هم ډېر ښه پوهېږي که نه زموږ د رومانویت په دې بحث مباحثه کې یو دا هم پکار ده چې هغه امتزاج والا څو شاعران دي او ډېره هم شاعران لکه سلیم صاحب به څنګه هېرې بالکل سیف الرحمن سلیم کې چې د رومانویت او مقصدیت کوم امتزاج دی هغه دومره په پیک دی چې موږ ته لکه فیض احمد فیض او ساحر لودیانوي رایاد او هغه ترنم او هغه نغمګي او هغه خوند ته ګوره په دې شاعرانو کې رحمت شاه ساحل د بحث موضوع جوړول پکار دي چې رومانوي عنصر او مقصدي عنصر پکې امتزاج شوی دی یا صاحب شاه صابر صاحب شاه صابر درویش دورانی ډېره هم شاعر دی خیبر افریدی شو خیبر افریدی خاطر کې رومانوي عنصر غالب دی او دا بل کمزوری دی خو دا هم په هغه شاعرانو کې دي نو دا بحث به موږ نه اوږدېږي خو را به شم امین الله صاحب ته امین الله صاحب چې دی
یو خو د بدقسمتي دا ده چې د د شاعرانه شناخت ډېر رستو د نقادانو ته مخې ته راغلی جی جی حالانکه ډېر سینیر شاعر دی او بالکل او دغه شاعرانه شناخت وو جی خو دانشوري طبقې هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او دا د دانشوري طبقې قصور دی د امین الله صاحب قصور نه دی بالکل بلکې زه به دا ستاسو په دې پروګرام په وساطت سره ووایم جی چې د ایاز د اوزي صاحب یو لیک او بیا زما یو لیک جی بالکل دا د هغه وخت لیکونه دي چې د امین الله صاحب لا یو کتاب هم نو چاپ بالکل او د کتابونو چاپ کېدلو ته الله بلا کلونه پاتې وو بالکل چې مونږ د امین الله صاحب په شاعرۍ بحث کړی دی بالکل دا ګړومبی کتاب په 2002 کې راغلی په 2002 کې راغلی او زما چې کوم لیک وو هغه بیا د خپل یو کتاب سره د دیباچې په تور شامل کړی هم جی 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 یعنی زه حیران وم چې زما د اخبار لیک امین الله صاحب ځان سره 20 کاله ساتلی و جی نو امین الله صاحب دې طبقې ته راغلی ډېر وروسته دی چې بحثونه پرې شروع شي جی بلکې زه به دا هم ووایم د لوستونکو ته چې تاسو په خپله چې د هغه په شاعرۍ کې کوم بحثونه وکړو د کتابونو مقدمې مو ولیکلې نو دغه عناصر مو ډېر په ښه طریقه مخې ته راوستل امین الله صاحب په رومانوي شاعرانو کې د لوړې پایې شاعر جی 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 وختي چې موږ کوم عناصر بیان کړو جی جی نو هغه ټول د امین الله صاحب په شاعرۍ کې خصوصا په نظم کې د نظم شاعر جی او زه دا هم تاسو ته وایم چې رومانویت چې دی په مغرب کې په غټه پیمانه په نظم کې هم نظم دی ځکه هلته غزل شته نه جی جی او چې کله دلته هم راغلی دی نو ابتدا کې پښتنو شاعرانو هم په نظم کې رومانوي عناصر ښه بیان کړي جی 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 نو دا زموږ د دور رومانوي شاعران دي چې څه خالص روماني دي چا کې د رومانویت او مقصدیت امتزاج دی څه زموږ د دور زلمی شاعران دي جی خو په پښتو کې رومانوي تحریک په مجموعي تور ډېر لوی شاعران پیدا کړي دي او ډېر لوی شناخت د رومانوي تحریک په پښتو کې موجود دی چې شاید زموږ د دې سیمې نورو مشرقي ژبو کې دغه عمر لوی روماني شاعران نه وي موجود لکه په پښتو کې چې ډېره مننه سر ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی تاسو وکتل چې رومانیت د دې په تقاضو بیا پښتو ادب کې د دې اهم نمونه کوم دي نو په هغې باندې تجزیه تبصره د ډاکټر صاحب هغه ستاسو مخې ته راغله هیله ده چې ډېر څه به داسې وو چې هغه به تاسو ته نوي ښکاره شوي او د زده کړې ډېر زاویې ډېر عناصر به وو چې هغه به مخې ته راغلي زموږ کوشش وي چې نوې خبره د ډاکټر صاحب د علم نه هغه مونږ مخې ته راوړو او هغه ستاسو په معلوماتو کې اضافه وکړي د ځان ډېر خیال ساتئ تر بل پروګرام پورې د الله په امان